وروسته له هغې چې پرون پنجشنبه د سپټمبر پر 18 ټرمپ د بګرام هوايي ډګر د بېرته نیولو خبره وکړه، ذاکر جلال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دریم ریاست مشر خبردارې ورکړ چې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې هیڅکله نظامي حضور نه دی منلی او دا احتمال په دوحه کې په بشپړ ډول رد شوی دی. ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر د پنجشنبې په ورځ د بریتانیا د لومړي وزیر کیر سټارمر سره په ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې متحده ایالات هڅه کوي په افغانستان کې د بګرام هوايي ډګر بیرته ترلاسه کړي. هغوی بې له کوم دلیل افغانستان په بشپړ ډول پر یوې فاجعې واړاوه. موږ افغانستان څخه وتلو، خو داسې وتل مو غوښتل چې له ځواک او عزت سره مل وي، او په پام کې و چې بګرام چې د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه یوه ده باید ساتلی مو وی. موږ دا اډه وړیا هغوی ته پرېښوده، په عین حال کې موږ هڅه کوو بیرته یې ترلاسه کړو. ډېر ښه، دا ښایي یو بیړنی خبر وي. موږ هڅه کوو هغه بیرته ترلاسه کړو ځکه هغوی زموږ یو شمېر شیانو ته اړتیا لري. موږ هغه اډه غواړو. یو له هغو دلیلونو څخه چې موږ دا اډه غواړو دا دی چې لکه څنګه چې پوهیږئ له هغه ځایه د چین د هستوي وسلو د تولید مرکز یوازې 1 ساعت واټن لري. ذاکر جلال په خپل ایکس یا پخواني ټویټر پاڼه کې لیکلي، افغانستان او متحده ایالات کولای شي د متقابل درناوي او ګډو ګټو پر بنسټ سیاسي او اقتصادي اړیکې ولري، پرته له دې چې امریکا په افغانستان کې د نظامي حضور هڅه وکړي. په افغانستان کې دغه تاریخي هوایي ډګر د پخواني شوروي لخوا جوړ شوی و او د 2001 میلادي کال د سپټمبر د 11مې پیښې وروسته د امریکا د ځواکونو اصلي اډه وه، تر هغې چې امریکایي عسکر په 2021 میلادي کال کې له افغانستانه ووتل.